الحمد لله وكفاه والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفاه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم. د دریا تلویزیون درنو لیدونکو او همکارانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. متعال رب دیو کی چروغ جوړ او د صحت په جامو کې نغښتي وي، عبادتونه روژې او صدقات مو قبول شه. په نننۍ خپرونه کې موږ حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د وروستي پیغمبر په حیث په دې باندې خبرې کوو چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم وروستی پیغمبر دی، خاتم النبیین دی او د ټول انسانیت دپاره لارښود رالیږل شوی دی. موږ د ایمان په ارکانو کې او په ایمان کې مو ویلي چې موږ پر پیغمبرانو علیهم السلام باندې ایمان لرو چې 1,40,000 کم او زیات پیغمبران الله جل جلاله را لېږلي دي د انسانیت د هدایت او لارښوونې لپاره. هر پیغمبر خپل رسالت ادا کړی دی او هر پیغمبر خپل قوم او خپل امت ته را لېږل شوی دی. مخکینی پیغمبران له آدم علیه السلام نه تر پیغمبر علیه السلام پورې په دې ټولو موږ باور لرو چې دا د الله جل جلاله رښتیني استازي دي او د انسانیت د لارښوونې لپاره الله جل جلاله را لېږلي دي او هغوی سره د الله جل جلاله یو کتاب او د الله یو پیغام و چې انسانیت او خلکو ته یې رسولو. هر پیغمبر د دې رسالت په سرته رسولو کې تکالیف ګاللي دي، زحمتونه یې ګاللي دي. د الله توحید ته چې خلک رابللي دي د انسانانو د بندګۍ نه او د نورو د خدای او د نورو وړو وړو خدایانو د بندګۍ نه یې خلک د خدای بندګۍ ته چې بلل، د یو خدای عبادت ته چې بلل، په دې لاره کې ستونزې، تکالیف، مشقتونه، مرګونه لیدلي دي، شهادتونه یې لیدلي دي. یعنی الله طرف ته دعوت کول، د الله توحید بیانول او د دنیا د خدایانو نه بغاوت کول دا اسانه خبره نه ده، دا سخته خبره ده. د کلونو کلونو د خلکو باورونو په وړاندې راپاڅېدل او د خدای پیغام رسول دا سخت کار. نو حتی داسې حالت، داسې ستونزمنو ورځو ته پیغمبران علیه السلام هم لاړ دي چې داسې حالت ته ولاړل چې ویقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله، چې رسولانو او هغوی سره چې کوم مؤمنان وه هغوی به ویلي چې یا الله ستا نصرت کومه دی، متى نصر الله، کله به راځي د الله نصرت. داسې د مایوسۍ حالت ته به ورسېدل، خو پیغمبران مایوسه کېدل نه، یعنې داسې یو حالت ته به رسېدل، دومره تکالیفو ته به لاړل. الله څه وایي؟ الا ان نصر الله قریب، د الله نصرت او کومک نږدې دی. حتما دغه د انبیاو رسالت او د انبیاو مسئولیت دا دروند، دا چې الله جل جلاله انتخابول، نو دغه رسالت او دغه مسئولیت یو دروند کارو او الله جل جلاله پیغمبران علیه السلام د خپل پیغام رسول لپاره انتخاب کړي. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د وروستي پیغمبر په حیث باندې د انسانیت د لارښوونې لپاره راغلی. مخکینی پیغمبران داسې وو چې نبوت ختم نه و، له آدم علیه السلام نه وروسته نور پیغمبران راغلل، نوح علیه السلام راغی، موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام، ابراهیم علیه السلام، دا ټول پیغمبران وو. حتی په یو وخت کې به 2 پیغمبران، 3 پیغمبران، هرې قبیلې ته بیل پیغمبران وو. موسی علیه السلام او هارون علیه السلام دواړه ورونه وو، دواړه پیغمبران وو. خو
حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د وروستي پیغمبر په حیث باندې راغلی دی او بل هیڅ پیغمبر له ده نه وروسته نه راځي او دا به تر قیامته ورځه پورې به د انسانیت د ده په اطاعت او د ده په منلو باندې مکلف دی. الله جل جلاله فرمایي چې وما ارسلناک الا رحمة للعالمین، ما نه دی درلېږلی، ما ته نه یې لېږلی ای پیغمبره الا مگر رحمة للعالمین، د عالم دپاره د مخلوقاتو دپاره ما ته رحمت لېږلی. څنګه رحمت دی؟ راځئ چې وګورو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه رحمت را لېږل شوی دی. د پیغمبر علیه السلام د بعثت د پیغمبرۍ نه مخکې حالت ته وزیر شو. دنیا ټوله شرک نیولې وه، په کعبه کې بوتان وه، خلکو د بوتانو عبادت کولو، خلکو یو بل سره دښمنۍ کولې، یو بل یې وژل، خلکو خپلې لوڼې ژوندۍ ښخولې، خلک د جهنم مستحق وه، د خلکو عقیدې د شرک وې. نو داسې یو حالت و چې امې دنیا خسران کې وه، یو بل یې وژل، خپلې لوڼې ژوندۍ ښخولې، او هم اخرت خراب و. نو پیغمبر علیه السلام چې کله راغی دا رحمت و رحمت، خلک یې د ډېرو خدایانو د عبادت نه یوه خدای ته راوبلل، یو خدای منلو ته یې راوبلل او خلک د جهالت نه راویستل، هغه یو بل وژل ختم شول، هغه شرکي عقیدې ختمې شوې. الله جل جلاله فرمایي که نه واذکروا نعمت الله، یاد کوي هغه وخت د الله نعمت یاد کوي، اذ کنتم اعداء، چې تاسو د یو بل دښمنان وئ، یو بل مو وژل. نو د دغې قرآن او د دغې پیغمبر په وجه باندې څه شی وشولو؟ فالف بین قلوبکم، نو ستاسو په زړونو کې مو مینه یو بل سره واچوله. فاصبحتم بنعمته اخوانا، تاسو د دغې مینې له وجې نه یو بل ورونه وګرځېدلی. هغه دښمنان چې یو بل به مو وژل، هغه دښمنۍ ختمې شولې او د یو بل سره مینه او محبت پیدا شوله، د دې دین له وجې، د دې اسلام له وجې، د دې پیغمبر له وجې، او یو بل ورونه شوی. کله چې صحابه د مکې نه هجرت کوي مدینې ته ځي، هلته د اخوت د ورورولۍ خبره ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم کوي. هغه خلکو عملا دغه د صحابه مهاجر صحابه خپل ورونه ګڼي، حتی میراث کې برخه ورکوي. حتی دغه صحابه دومره شول چې په یوه غزه کې صحابه زخمیان دي او یو کس ته د هغوی د خپلوانو نه په دغه حالت کې اوبه راوړلې، هغه ډېر تږی و. هغه چې کله دا اوبه خپلې خولې ته وړلې، څنګ کې د اوبو فریاد واورېده د بل صحابي نه، خپله یې ونه څښلې، هغه ته یې ورکړې. هغه چې خپل څنګ کې بل صحابي د اوبو د تندې فریاد واورېدلو، هغه مو ونه څښلې، بل ته یې ورکړې. داسې صحابه په خپل ځان تکلیف تېرولو، خو بل صحابي ته چې هغه یې خپل ورور ګڼلو، هغه باندې راحت پرځو چې زه دې نه څښم، دا دې وڅښي، تر څو چې دا جام بېرته راتاوېدلو ټول صحابه شهیدان شوي وه او یو هېڅ چا هم اوبه ونه څښلې، په دې خاطر چې زه دې نه څښم، دا بل صحابي دې وڅښي. دومره سره ورونه شول. هغه دښمنان سره هغه چې یو بل یې وژل، بیا د یو بل لپاره ځان قربانوي، خپل مرګ قبلوي، خو بل چاته نجات ورکوي، بل څوک چاته ژوند ورکوي. دا نعمت د چا و؟ د پیغمبر و. نو دا رحمت للعالمین دی. هغه دښمنۍ ختمې کړې، هغه تعصبات ختم کړل، د قوم پرستی، ژب پرستی، نژادي تعصبونه دا ختمې کړلې. د تور او سپین باندې افضلیت ختم کړلو، چې تور به په سپین افضلیت لري، عرب به په عجم لري، دا یې ختم کړلو. د اسلام داسې یو خوږ نعمت دی چې ټول عرب او عجم، سردار او غریب، دا ټول په یوه درجه کې ودرېږي. نو دا رحمت للعالمین دی.
دا رحمت دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مهربان شخصیت و، خواخوږی شخصیت و، زړه سواند شخصیت و. پیغمبر صلی الله علیه وسلم در خانواده مهربان بود، در میان صحابه و اجتماع مهربان بود، به طفلا مهربان بود، نسبت به همسران خود هیچ گونه خشونتی نمیکرد و این برخلاف خلق خوی مکان بود. در معاشرت با مردمی مهربان و گشاده رو بود. پیغمبر اسلام انسان کامل و خاتم انبیاء الهی است. پس از این دیگه پیغمبر نمی آید. این قرآن کتاب اخرین است و این پیغمبر خدا جل جلاله اخرین پیغمبر است. خداوند جل جلاله می فرماید لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه. این پیغمبر یک الگو، یک نمونه است، به اطاعت او بکن. خداوند جل جلاله می فرماید الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم. کسانی که کتاب آسمانی به آنان دادیم او پیامبر مثل فرزند خود میشناسد. ای باور دارد که ای پیغمبر است، مثل ای که فرزندان خود میشناسد، ای پیغمبر میشناسد که پیغمبر است، ای حقیقی پیغمبر است. خداوند جل جلاله با پیامبرش دستور میدهد که بگو من اولین مسلمان هستم. لا شریک له و بذلك امرت و انا اول المسلمین. پیغمبر اسلام اولین مسلمان بود، مهربان بود، خوش اخلاق بود، با دشمنان خود هم مهربان بود. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دیر زیاد مهربان حلیم انسانو، هیڅ کلم چاته غوسه شوی نه دی، هیڅ کلم ماشومانو ته هم نه دی غوسه شوی، کورنۍ کې هم نه دی غوسه شوی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په ډیرو تکالیفو کې راستر شوی دی. ماشومتوب نه دی لا پیدا شوی نه و چې یتیم و. پیدا شلو پلار نه و، د پلار له خواږه نعمت نه محروم و. نیکه ته ورپاتې شو، مور ته ورپاتې شو، څه موده وروسته یې مور هم وفات شو. دغه یتیم پیغمبر خپل نیکه ته ورپاتې شو. په ماشومتوب کې د پلار او د مور له خواږه نعمته بې برخې و. نه یې مور درلودله او نه یې پلار. په داسې ستونزو کې راستر شوی دی. پالنه یې نیکه کوله. د نیکه له وفات نه وروسته یې تره ابوطالب پالنه پر غاړه واخیستله. پر هغه هم ډېر ګران و. خو کله چې د الله وحدانیت بیانوي، دعوت بیانوي، دعوت د الله وحدانیت ته خلک را دعوتوي، د وخت د مکې قریش سرداران غوسه کېږي چې زموږ د کلونو کلونو د باورونو خلاف اوس یو کس را پاڅېږي، زموږ د کلونو کلونو خلاف د باورونو خلاف اوس نوې خبره راځي، زموږ د خدایانو خلاف خلک را پاڅېږي، اوس خلاف خبرې کوي. نو د مکې مشرکان هم د ده تر ته راغلل چې ستا وراره زموږ د خدایانو، زموږ د عقیدې، زموږ د باورونو خلاف خبرې کوي. پیغمبر یتیم دی، هیڅوک هم نه لري، یوازې د دې تره په غاړه یې پالنه ده. پیغمبر علیه السلام ته یې ویلې خپل تره چې داسې د مکې قریش و سرداران راغلي وو او داسې یې ویلې
که هر څه غواړې، مال غواړې، دولت غواړې، موږ به یې درکړو، خو د دې خپلې داعیې نه تېر شه. پیغمبر علیه السلام ورته وایي چې دا هېڅکله نه کېږي. که لمر او سپوږمۍ هم زما په لاس کې راکړي، ټوله دنیا هم راکړي، زه له خپل دعوت نه او د خپل داعیې نه تېرېږم. پیغمبر علیه السلام هجرت ته اړ کېږي، مهاجر کېږي، مدینې ته راځي، غزواتو کې برخه اخلي، غاښونه یې شهیدان کېږي، ملګري یې شهیدان کېږي. دا ټول تکالیف د خپل رسالت لپاره تېروي. کله چې الله جل جلاله ورته ویلي چې یا ایها المدثر قم فانذر وربک فکبر وثيابک فطهر، ای سړی کې ځان تعاون کې پاڅه او د خپل رب لوی بیان کا، خلق وویروه د آخرت د عذاب نه. نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم آرام او خوب نه دی کړی. رسول صلی الله علیه وسلم بشرو، رسول الله صلی الله علیه وسلم زمونږ غوندې بشرو، ځکه الله جل جلاله فرمایي ورته چې انما انا بشر مثلکم یوحى الیه، وایي چې زه ستاسو غوندې بشر یم، ملایک نه یم. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم د انسانانو له جملې نه، ټول پیغمبران او انبیا د انسانانو له جملې نه، پیغمبر اسلام هم بشر، د بشریت د لارښوونې لپاره راغلی و. نو بشر بل دا پیغمبر امیو لیک لوست نشو کولی. نو حکمت په دې کې دا و که چې ځکه چې داسې یو عظیم او ستر کتاب، داسې یو علمي کتاب، دا یو امی انسان راوړلو، یو داسې انسان چې لیک لوست نشو کولی، دا د دې دلالت کوي چې دغه کتاب د خدای له لورې کتاب دی. ځکه خپله به د مکی مشرکانو او هغې وخت علمي خلکو، شاعرانو دا تصدیق کړ چې دا قول د بشر قول نه دی، دا کلام د بشر کلام نه دی، نو دا د الله له طرف نه راغلی دی. او پیغمبر علیه السلام هیڅ هم له ځان نه دی ویلي. پیغمبر علیه السلام وایي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، پیغمبر بل هیڅ شی هم نه دی راوړی بغیر د دې کتاب نه، د انسانیت د لارښوونې لپاره بل هیڅ شی هم نه دی راوړی. څه چې ویلي دي هغه د الله له طرف نه ورته ویل شوي دي، هغه وحی ده. نو هر هغه څه چې پیغمبر علیه السلام ویلي دي هغه د قرآن نه ویلي دي، هغه د وحی نه ویلي دي. هیڅ هم له خپل ځان او هوا او هوس نه دی ویلي، هیڅ هم له ځان نه دی جوړ کړي، او دا کتاب هم له ځان نه دی جوړ کړی، دا د الله طرف نه وحی شوی وه او د وحی په ذریعه باندې دا نازل شوی و. نو دا تصدیق کېږي چې دا د الله کتاب دی. په دغه پیغمبر کې زموږ لپاره نمونه ده، الګو ده. لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه، یعنې د زندګۍ ټوله نمونه په دې کې ده. که تاسو غواړئ چې تجارت وکئ نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زندګۍ کې د تجارت نمونه شته، د حکومت ولۍ او سیاست نمونه شته، او همدارنګه د معاشرت په ټولنه کې د اوسېدلو، د خپلې کورنۍ سره د ژوند کولو، د ګاونډیو سره د ژوند کولو د دې نمونه شته، د قیادت او رهبرۍ نمونه پکې شته، د عباداتو نمونه پکې شته. یعنې پیغمبر علیه السلام زندگی تیره کړې ده او انساني زندگی تیره کړې ده. د پیغمبر علیه السلام سیرت او ژوند له نورو انبیاو نه متفاوت په دې دی چې د ټوله زندگی په انساني امکانات تیره کړې ده. نو زندگی تیره کړې ده، حکومتي کړی، سیاستي کړی، غزواتي کړي، جهادي کړی دی، صدقې ورکړې دي، او همدارنګه په اجتماع کې اوسېدلی دی، خپلوي پاللې ده. نو په دې ټوله زندګۍ، د ټولو زندګۍ په ټولو اړخونو کې پیغمبر علیه السلام یو نیکه نمونه ده، یو احسنه نمونه ده. نو باید موږ د همغوی متابعت وکړو، د پیغمبر. موږ په هر کار کې د پیغمبر علیه السلام متابعت وکړو، ځکه دا زموږ دپاره نمونه ده، او موږ باید د همغه اطاعت وکړو. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. الله جل جلاله چې د الله اطاعت وکړئ او د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت وکړئ.
وما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. په څه شي باندې چې پیغمبر علیه السلام راتګ کړی دی هغه وکړئ، او له څه شي نه چې منع کړی وما نهاکم عنه فانتهوا، نو د کوم څه نه چې منع کړي د هغې نه منع شئ، هغه مه کوئ. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم تګلاره دا چې دی زموږ لپاره نمونه والګو ده، دا سمه لاره ده، همدغه نیغه لاره ده. خو موږ باید د رسول الله صلی الله علیه وسلم له زندګۍ نه خبر شو، د پیغمبر علیه السلام له طریقو خبر شو، او موږ د پیغمبر علیه السلام ژوند مطالعه کو، او هغه کتاب مطالعه کو چې پیغمبر موږ ته راوړی دی د الله له طرف نه، هغه پیغام چې الله موږ ته رالیږلی دی هغه ولولو. موږ ته څه ویلي دي پکې؟ دا یو لوی عظیم کتاب الله جل جلاله رالیږلی دی، او پیغمبر علیه السلام د انسانیت لپاره د لارښوونې لپاره وړاندې کړی دی. نو موږ وپوهېږو چې دغه کتاب کې څه دي، کوم احکامات دي، کومې لارښوونې دي. نو زموږ لپاره دا مهمه ده چې دغه پیغمبر علیه السلام وروستی پیغمبر دی، زموږ لپاره الګو نمونه ده، او د ژوند نه ځان خبر کړو، د طریقو نه ځان خبر کړو، او په همغه طریقو باندې خپله زندګي تیره کړو. موږ او تاسو ته الله جل جلاله په دې خبرو کول باندې عمل کولو توفیق راکړي. نننۍ خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې پورې زه احسان الله صباحون در څخه اجازه اخلم. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.